د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ او افغانستان یې د بشپړ بندیز سرلیک کې قرار لري. ولې افغانستان بشپړ بندیز کې قرار لري؟ امنیتي معلومات نشته دی، د جرمونو باوري ریکارډ نشته دی. د امریکا نوی سفریز بندیز افغانانو لپاره څه معنا لري؟ آیا اس آی وي په دې کې شامل دی؟ آیا کوم کیسونه دې کې شامل دي؟ کوم کسان نو باندې دغه بشپړ بندیز دی؟ راځئ دې ویډیو کې مکمل د افغان ایوک کوم اعلامیه چې نشر شوی دی خاص د افغانانو د خاطره دی او هغه تاسو دپاره ټکي په ټکي دلته تشریح کوم. سلامونه، زما نوم صدام حسین افغان دی او دغه ویډیو د عامه پوهاوی د خاطره جوړوم. دا کوم حقوقي مشوره نه ده. که چېرې تاسو کوم مشکل لرئ بیا کولی شئ خپل وکیل سره وګورئ. افغانستان د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ او په اعلان کې سفریز بندیزونه ولګول. افغانستان پکې اول نمره دی، یعنی افغانستان په سرلیک کې قرار لري. هر هغه کیسونه چې هغه که اس آی وي که هغه اس آی وي نه وي هغه ټول بشپړ بندیز یې لګولی دی. خو اس آی وي پکې داسې مشخص نوم نه دی یاد کړی، خو هغې ویلي چې اس آی وي پکې مستثنا کیدی شي، خو داسې مشخص هیواد نوم یې نه دی اخیستلی دی. نو هغې د خاطره دلته افغان ایوک یو اعلامیه نشر کړی دی چې خاص د افغانانو د خاطره دی. دغه ما ترجمه کړی دی، دلته تاسو ته ټکي په ټکي غواړم چې درته ولولم او ویې ګورئ تر اخره پورې چې آیا تاسو ته دا څه ګټه تمامېدی شي. بیا هم ښه راغلاست. د افغانستان لپاره څه پرېکړه شوی دی؟ راځئ دغه پرېکړه به دلته وګورو چې کوم کارونه افغانستان اوس نشي کولی. افغانستان د بشپړ بندیز تر لاندې او پاتې دی. د دې اعلان له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په لیست کې پاتې دی چې د امریکا ته د سفر او کډوالۍ لپاره پرې بشپړ بندیز لګېدلی دی. دا بندیز هم پر کډوالو ویزا یعنی امیګرنټ ویزا او غیر کډوالي ویزا یعنی نن امیګرنټ ویزې باندې لګېدلی دي، یعنی په دواړو باندې دا تطبیقیږي. یعنی کوم کسان دي دا د سیل لپاره که څوک ویزا اخلي، که سوداګریز د خاطره اخلي، که د زده کړو د خاطره راځي، که د کار د خاطره راځي، که د کورنۍ لیدنې د خاطره راځي او که کډوالې ویزې لري، ټول د افغانستان د اتباعو لپاره عمومي ډول بندیز لګېدلی دی. د بندیز اصلي دلیلونه څه شي دي د امریکا له نظره؟ په اعلان کې د افغانستان په مستقیم ډول داسې تشریح شوی دی چې په افغانستان کې اغیزمن مرکزي حکومت نشته چې د خلکو هویت په سمه توګه ثبت او تایید کړي. د زګون واده او مړینې رسمي ثبت ډیر کم یا ناسم دی. د جرمونو امنیتي سابقې باوري ریکارډونه نشته دی. د ترهګرۍ ډلو شتون او فعالیت لا هم شته دی. امریکا نشي کولی ډاډه ترلاسه کړي چې د افغانستان اسناد یعنی تذکرې، پاسپورټونه، پولیس ریکارډونه دقیق او رښتینی دی. د همدې له امله د امریکا حکومت وایي چې موږ نشو کولی چې په ډاډه سره وپیژنو چې کوم افغان متقاضي بې خطر دی او کوم نه دی. یعنی مثال موږ نه پوهیږو چې که چېرته یو څوک د افغانستان نه راځي، موږ نه پوهیږو چې د دې هویت موږ ته ثابت نه دی. آیا دا کوم مشکل لري نه لري؟ آیا کولی شي دغه هیواد ته کوم دغه خو باندې مشکل خو باندې دا بندیزونه په چا باندې تطبیقیږي؟ دا بندیز یوازې پر هغو افغانانو اتباعو باندې تطبیقیږي چې د 2026 کال د جنورۍ تر یو مخکې له امریکا بهر وي او په هماغه نیټه معتبره امریکایي ویزه ونه لري. یعنی که څوک لا مخکې امریکا ته داخل شوی وي یا له مخکې ویزې اخیسته وي، دا اعلان پرې په شا نه تطبیقیږي. څوک له بندیز څخه مستثنا دی. ډیر مهم، لاندې افغانان لا هم کولی شي امریکا ته داخل شي، یعنی ګرین کارت لرونکي افغانان. څوک چې ګرین کارت لري هغه د امریکا قانوني دایمي اوسیدونکی. که افغان وي خو ګرین کارت ولري بندیز پرې نه لګیږي. دوه تابعیته لرونکي افغانان هغه څوک چې مثال دوه تابعیته دی، که یو کس افغان تابعیت ولري خو د بل هیواد پاسپورټ ولري لکه کاناډا، جرمني، ترکیه او په هماغه پاسپورټ کولی شي چې سفر وکړي او اجازه هم لري. د امریکا حکومت لپاره ځانګړی کارکوونکی، مثال هغه چې ځانګړی کار کوي دی ته هغه افغانان چې د امریکا حکومت لپاره رسمي کار کړی وي ځانګړی ویزه لکه اس آی وي لا هم شته دی،
خو دی په اړه همداسې کوم داسې واضح توګه کومه خبره نه ده شوې، خو دیو بیا هم کوشش کوي چې عیسوي دی نه وباسي، یعنې دغه سفري بندي څخه عیسوي وباسي. دوی مثال دلته نور هم کسان شته دي چې هغه ورباندې کوشش کوي او همداسې د کانګرس غړي دي چې هغه ډېر د باندې کوښښ دا دی چې د عیسوي باید دغه بندیز نه باید وویستل شي. پناه غوښتونکي او کډوالۍ که یو افغان ته له مخکې پناه اسایلم ورکړل شوی یا د کډوالو په توګه را داخل شوی، دا اعلان پرې اغیز نه کوي. خو نوې کډوالۍ دوسیې ډېرې سختې او محدودې دي. د ملي ګټو اسناسنا که د امریکا حکومت وګڼي چې د یو افغان سفر د امریکا ملي ګټو خوندي کوي، نو د ځانګړې استثنا له لارې اجازه ورکول کیدی شي. دا ډېر کم او یوازې د لوړو چارواکو لخوا کیږي. که چېرته مثال تاسو څوک پیژنئ هغه د کانګرس غړی دی یا نور کوم کسان دي چې مثال هغې ستاسو مثال ذمهواري په غاړه واخلي، هغه بیا تاسو کولی شي چې راوړي او دلته ځای په ځای کړي. مهم بدلون یعنی فیملی ویزا د کورنۍ ویزو د خاطره. پخوا د کورنۍ له لارې ویزې یو څه اسانه وي، اوس اعلان وایي چې د افغانانو لپاره د کورنۍ ویزې عمومي استثنا نه لري، ځکه امریکا وایي چې کورنۍ اړیکې پخوا د جیل، پیسو لیږد او حتی امنیتي فعالیتونو لپاره کارول شوی دی. نو د میړه، میرمن، اولاد، مور او پلار دوسیې تقریبا ټولې بندې یا ډېرې سختې شوي دي. دا بندیز تر کله پورې دوام لري؟ دا بندیز دایمي نه دی. هر 180 ورځو نه تر 6 میاشتو بیا ارزول کیږي. یعنی مثال که هر 6 میاشتې بعد دا بیا ارزول کیږي. مثال کو چیرته بیا کوم مشکل نه نو بیرته دوی کولی شي چې یو فرمان صادر کړي چې بیرته عادي حالت ته راشي. که افغانستان د اسنادو ثبت سم کړي، د جرمونو ریکارډونه برابر کړي، له امریکا سره امنیتي معلومات شریک کړي، په هغه صورت کې دا بندیز کولی شي چې ختم شي. نو بندیز کم یا ختمېدی شي، خو دا یو سیاسي او امنیتي پریکړه ده، نه یوازې تخنیکي. د عملی ژوند پایله یعنی لنډه په ساده ټکو که افغان یې او نور ویزې غواړي تقریبا ناممکن دی. د سیاحت، زده کړو، کار، کورنۍ ویزې بندي. که ګرین کارت لري ستونزه نشته دی، که دوه تابعیته لري اجازه شته دی، که د امریکا ځانګړی دوسیه لري عیسوي ملي ګټه ممکن خو لږ ذره سخت دی. نو دغه د افغان ایوک لخوا نشر شوی و، هغې مثلا هغې خاص دا ډېره غټه پړپړه ده، دې کې بیا 20 هیوادونه دي چې هغې کاري ته جدا جدا دی بیا دغه ورکړل شوی دی. مثلا هغې ورته کوم تفصیلي دغه ورکړی دی، تشریحات یې ورکړی دی چې د افغان ایوک دا بیا د افغانستان د خاطر یو لنډ موضوع جوړ کړی دی چې اوس دغه د ما تاسو ته تشریح کړ. نو که چېرته اوس هم هغه کسان چې که چېرته د عیسوي ویزې لري او اوس فعلا لري په لاس کې، نو منتظر پاتې نه شئ او تاسو باید زر ته زره ټکټ وکړئ راشئ امریکې ته، انشاءالله چې تاسو ته اجازه درکوي. خو دغه کوم بندیزونه چې دي دا د جنوري د اولې تاریخ باندې دا د 2026 کال د تطبیق وړ دی. نو نور جالب ویډیوګانو لپاره ما سره پاتې شئ او دا کولی شئ چې ویډیو خپل دوستانو سره شریک کړئ. زما چینل سبسکرایب، لایک، کمنټ هیر نشي. السلام علیکم.